عزتمندو مشران زما مندو زما خوندو یو دی زموږ وروستی معاشره زموږ وروستی ماحول چې دا موږ ورته کې اوسو دا موږ ورته استوګه کې کوو پر موږ دا سهار و ماښام تېرېږي یو دغه معاشره ده دغه ماحول دی دغه دنیا ده چې دا نن موږ ته یو سره مخامخ یو نارینه هم زنان یو زموږ وروستی په معاشره کې زموږ وروستی په ماحول کې زموږ وروستی په دې فضا کې د کامیابۍ او د ناکامۍ یو معیار دی او د الله په دربار کې د کامیابۍ او د ناکامۍ بل معیار دی په دې معیارو کې فرق دی زما اوستا معاشره زما اوستا سیمه زما اوستا کلا زما اوستا علاقه زما اوستا کور زما اوستا دماغ که زنانه ده که نارینه ده کنه هغه چش دی هغه دا دی چې د کم سړي سره ډېرې پیسې چې د کم سړي سره پیسې ډېرې د کمې زنانې سره سونه ډېر دی د کمې زنانې زامن مالدار د کمی زنانی میړه مالدار د کمی زنانی ورور مالدار او د کم نارینه څه پیسې ډېرې هغه نارینه او هغه زنانه په دې معاشره کې موږ ته کامیاب وګڼو دا د دې معاشرې ماحول دی مزاج دغه غټ سړی هغه ته موږ وایو چې په غټ موټر کې سپرېږي غټ موټر سره موږ وایو دا غټ سړی که موږ پیژنو که نه پیژنو او غټ بیټک چې د چای موږ وایو دا غټ سړی او د هغه طرح دغه معیار د کامیابۍ او د ناکامۍ دا په زنانو کې هم دی ما درته وویل چې د کمې زنانې چې کومه زنانه سپین زر او سره زر ډېر لري میړه یې مالداره وي ورور یې مالداره وي او زامن یې مالداره وي هغه زنانه پر دانونو زنانو باندې خیال کوي دا زموږ وروستی د معاشرې او د ماحول دا ذهن لیکن د الله په دربار کې دا معیار نه دی بې ادبي معاف یو نارینه په رنګ ښایسته وي په بدن ډېر غټ وي ښه سور سپین وي هغه هم ځان کامیابه بولي یو سړی ډېر هوښیار وي خبرې ډېر ښه زده یو زنانه ډېره هوښیاره وي خبرې ډېر ښه زده نو موږ وایي زنانه وایي دا زنانه کامیابه ده نارینه وایي دا نارینه کامیابه ده لیکن د الله په دربار کې د کامیابۍ او د ناکامۍ دغه معیار نه دی د الله په دربار کې د کامیابۍ او د ناکامۍ معیار هغه صرف ایمان او عمل او هغه صرف دین هلته بله یوه نسخه هم نه چلېږي الله پاک ودې ته نه ګوري چې ته خړ یې ته تور یې ته سپین یې ته نری یې ته پنډ یې ته جګ یې دې ته الله نه ګوري ستا سره غټ موټر دی کشنی موټر دی یو زنانه ډېرې کپړې لري ډېر زامن لري ډېرې پیسې لري ودې ته الله نه ګوري ورنګ ته نه ګوري الله تعالی دا ابو لهب خو مشهوره سړی دی په کافرانو کې لهب چې دی په عربي ژبه کې وسکروټه ته وایي دغه دومره ښایسته و دا سړی لهب ابو لهب دا دی ښایسته و دی ښکاره کېدی لکه د ده په بارخوګانو کې چې سکروټي لهب په عربي ژبه کې وسکروټه ته وایي دا تر ښایسته و لیکن الله یې د ناکامۍ اعلان وکړ تبت یدا ابي لهب الله وایي تباه و برباد شو دا سړی ناکامه شو دا سړی د ده ښایست و ده ته فایده نه وکړه لہذا کم نارینه او کم زنانه چې په ښایست نازېږي هغه د دا ذهن صفای چې زما ښایست ما نشي بچاولی د الله د عذاب څخه د قبر د عذاب څخه د الله د ناراضګۍ څخه ما نشي بچاولی ابو جهل په باره کې دا راځي چې دا دومره هوښیار و په عربو کې د اسانو د خرو د اوښانو رواج نو دا ابو جهل دومره هوښیار و چې بې ادبي معاف د اوښ پچه بې راواخیسته پچه دا پچه بې ماته کله داسې بیا بې ورته وکتل پر دې پچه یې دا معلوموي چې دا اوښ د کومې علاقې
ولې په هغه پوچو کې بیا د می معاف چې کوم واشه به و واشه هغه واشه دته معلومه چې دا واشه په کومه علاقه کې کیږي دومره هوښیار سړی لیکن دغه هوښیاري و ابو جهل ته پیدا نه کور د همیشه د پاره جهنم لولاړ ما درته ویل کنه چې په کم شانو په دې دنیا کې انسانان نارینه او زنانه نازیږي هغه شان د کامیابی نه دا مش خپل ذهن جوړ الله پاک صرف و ایمان او عمل ته او ایمان او عمل معنا دین ایمان او عمل سمانه الله و دین ته الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دی صفا ارشاد دی او پیچیدگی نشته پکې ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم الله رسول فرمای سوای و الله تعالی ستای و شکلو ته نه ګوري او ستای و مالو ته نه ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله ستای و زړو ته ګوري چې ستای په زړو کې چی او ستای و عملو تعالی ګوري د نارینه و عمل تعالی ګوري چې د کوم عمل کوي ولی د نارینه او د زنانې هر عمل هغه یا جنت جوړي یا دوزخ جوړي هر عمل په دنیا کې درګردو تیز ترینه ماشین انسان حالانکه دا ماشینی دنیا ده دا موږ ته چې دا ټیم د کومې دنیا سره مخامخ یو دته د ماشینو دنیا وایي ټیکنالوژي دنیا ده هغه ورځ ما ته یو شعر اشکاره کی چې چاینا چې نه چاینا د پلاستیک شزه جوړه کړي چاینا چې جوړه کړي د پلاستیک شزه په هغه کې چاینایان صرف یو شی ته عاجز شوي دي چې ودې ته دماغ مسور کوي نور هر شی وکړي هغه گایي هغه روغبړ کوي هغه پریوزي هغه خوراک کوي هغه کپڑے منځي یعنی دا ماشینی دنیا دونګه ترقی وکړه لیکن زه څه درته وایم چې په دنیا کې درګردو تیز ترینه ماشین انسان په خپل دا دومره تیز ترینه ماشین دی چې دای په یو سکند د یو سکند په زرمه یې سکی لا د خپل ځان د پاره په خپل عمل یا جنت جوړي یا دوزخ الله دې ومشته د دې خپل بدنو قدر را نصیب او دا لاس نه دی لاس دا ډېر غټ نعمت خو هغه وخت دا لاس کده نارینه ای کده زنانی دا غټ نعمت لیکن کم وخت چې دغه لاس د الله د حکم تابع دا غټ نعمت موږ خو دا مولوی صاحب د غیبت خبره وکړه کنه دا غیبت خو موږ په دې باندې دا خبره خو معلومه ده چې غیبت په ذبح کیږي په چیش کیږي روایت کې راځي چې غیبت په لاسون کیږي یو زنانه روانه ده مثلا پایویلی کې روانه ده بل زنانه و ابل زنانه ته په لاس اشاره وکړه و دې ته وګوره دم غیبت په خله نه وایي په لاس سوې لکه دلته شو یو نارینه تیر شنه زه وکاري صاحب ته په خله هیڅ نه وایي په لاس ورته وایي دا د لاس غیبت